درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوستو راخرنۍ شیبو راسره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانۍ د احساس په هکله ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې په دې باندې وپوهیږو چې سرګرداني څه ډول احساس دی او څنګه کولی سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولی سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لرې سو او وکولی سو خپل ذهني روغتیا ښه کړو. نو تاسې هم د لوست راخرنۍ شیبو راسره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسې هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسې مخامخ کېږئ، نو تاسې به وکولی سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسېدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپله د سرګردانۍ احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسې د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د وړتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هره برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسؤلیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدا کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ورپوره کړو چې نه دا توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولی سو دغه مسؤلیتونه په ښه ډول سره مخته یوسو. او د دغه زیاتو مسؤلیتونو له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره یې مخته یوسو یا د کم ځایه شروع په وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانۍ احساس دی او دغه د سرګردانۍ احساس معمولا هغه مهال رامنځته کیږي چې کله موږ خپله دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړې وي. په دې معنا چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یوه وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو یا څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. او په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کمه وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوې وي، یعنې مختلف کارونه سرته رسوو همزمانه او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول یې پیل کړو. همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کیږي. یعنې په داسې وخت کې موږ او تاسې د سرګردانۍ په احساس کې یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانۍ علایم ته راځو. دا چې د سرګردانۍ علایم څه دي یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علایم یې څه دي. اول، ذهني بېنظمي یو مهم علایم دی. کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډک وي، ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي او تاسې په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بېنظمي ده. چې کله دغه ذهني بېنظمي تاسې ولرئ، په دې معنا چې تاسې سرګردانه یاست. ترڅنګ فزیکي او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسې فزیکي او عاطفي انرژي راکښته کړي یا دغه انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړئ. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سئ، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لرئ، سردرد یاست یا هم انرژي د کموالي احساس کوئ، دا هغه فزیکي او عاطفي ستړیا ده او تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، په رواني توګه د ډیر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسې په خپل ورځنۍ چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډیر دی چې تاسې نسئ کولی چې یو کار مخته یوسئ یا یوه حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډیر زیات اوسي چې دغه فشار بیا ستاسې په رواني حالت باندې هم اغیزه کوي. کله چې ستاسې په رواني توګه تاسې د
د زیات فشار لاندې اوسئ په دغه وخت کې تاسې نسئ کولی چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سرته ورسوئ. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې وینئ تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسې شک لرئ یا هم تاسې د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره و اندېښنه لرئ چې ستاسې دغه ارامه ذهنیت ته زیان رسوي. تاسې ذهناً ارامه نه یاست، ذهن مو تمرکز نسي کولی او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علایم کیدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسې ذهن ډېر ګډوډ وي، ستاسې د کوم کار په هکله تمرکز نسي کولی، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسي کولی، سم ډول سره تصمیم نسي نیولی، تمرکز نسي کولی. دا هم د سرګردنۍ ځینې علایم. که چیرې دغه علایم تاسې په خپل ځان کې ووینئ، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې د سرګردنۍ احساس لرئ، سرګردانه یاست او د دغه حل لپاره تاسې باید لسپکار سئ او وکولی سئ خپل سرګردنۍ احساس راکم کړئ او کنټرول یې کړئ. راځو د سرګردنۍ اسباب ته چې د سرګردنۍ اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردنۍ احساس په موږ کې راپیدا سي. اول زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسې ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسې په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي، یعنی ذهناً ستاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسې زیات کارونه سرته رسوئ یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسې سرګردانه یاست. د ژوند سختې پیښې، کله کله د ژوند سختې پیښې یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نور ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسې د سرګردنۍ احساس وکړئ، ځکه تاسې په یو داسې حالت کې نه یاست چې وکولی سئ پر یو څه د تمرکز وکړئ او تاسې دې وکولی سئ چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د دې سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردنۍ احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. ترڅنګ د وخت نشتوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسې کافي وخت نه لرئ چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سرته ورسوئ، نو دلته ستاسې په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر ځورېدلو احساس پیدا کیږي، ځکه تاسې د خپلو کارونو د پوره کولو دپاره، د خپلو کارونو د مخته وړلو لپاره تاسې وخت نه لرئ، ځکه تاسې کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسې باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار یا هم د ځورېدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسئ او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسې د سرګردنۍ احساس وکړئ او ستاسې په وجود کې دغه د سرګردنۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسې د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولی سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولی سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول یې کړئ، تر څو د سرګردنۍ هم د زیات د فشار د احساس سره تاسې مخامخ نه سئ. په لومړي قدم کې تاسې کوشش وکړئ چې خپل کارونو ته لومړیتوب ورکړئ. تاسې د خپلو کارونو دپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسې باید اول سرته ورسوئ هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسې لومړی ترسره کړئ چې هغه مهم دي، تر هر څه مخکې تاسې هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې همهغه کارونه اول سرته ورسوئ. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دی یا مثلا مهم کارونه ونه اوسي، هغه وځنډوئ یا هم تاسې کولی سئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پرېږدي یا بلې ورځې ته پرېږدي. تاسې په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دی تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي، تاسې هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوئ. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکئ چې دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسې وخت ولرئ.
او ورپسې هم د کارونو ویش دی. د خپلو مسؤلیتونه یوه برخه تاسې کولی سئ چې د نورو سره شریک کړئ، یا کولی سئ چې د خپلو ملګرو څخه، د خپلو دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسې مرسته وغواړئ تر څو دغه خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ، داسې چې فقط یوه برخه یې هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسې هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسې باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او ترڅنګ یې کوشش وکړئ چې وقفې واخلئ. د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه د لنډ وخت لپاره تاسې استراحت وکړئ. د خپل ورځني چارې داسې تنظیم کړئ چې تاسې خپل د ځان دپاره، د وقفې د اخیستلو دپاره، د استراحت دپاره تاسې خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسې کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسې باندې راځي او تاسې د سرګردنۍ احساس کوئ، نو نسئ کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسئ. نو د ځان دپاره تاسې ارامه شیبې جوړې کړئ، د ځان دپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسې ارام وکړئ او استراحت وکړئ. ترڅنګ یې ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل یا دعا کول. د ذهن ارامتیا هم د ذهن په ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوئ، دغه فعالیتونه که چیرې تاسې سرته ورسوئ نو په ذهن مو ارامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردنۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. ترڅنګ یې منظم ژوند خپل کړئ. تاسې کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین دپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب دپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک دپاره، د تمرین کولو دپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین دپاره تاسې نور کارونو ته اجازه ورنه کړئ چې دغه خوب و خوراک او تمرینونه ستاسې در بې نظمه کړي. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره، دغه خپلې ستونزې د هغو سره شریک کړئ. او کله کله یوازې خبرې کول دا هم د ذهن د ارامتیا دپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردنۍ احساس تاسو څخه ورک سي. تر هر څه مهم دا چې تاسې د نوي ویلو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسې په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسې ډېر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسې په خپل ځان باندې وانخلئ. دغه د نه ویل زده کړئ. کله چې مثلا تاسې ډېر کارونه لرئ، ډېر مصروفه یاست، د یو چا د خوشحاله کولو دپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغو د خوشحاله کولو دپاره تاسې کوشش مه کوئ چې دغه زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته ووایاست چې زه مو دا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسې ډېر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسې زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسې مه اخلئ، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتېږي او تاسې نسئ کولی چې حتی د همهغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوئ. ترڅنګ یې مثبت فکر کول دي. خپل ذهن ته دغه یادونه وکړئ چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې شته، تاسې کولی سئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارو چارو سره به تاسې وکولی سئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کړئ. د فشار د مخنیوي لپاره تاسې کولی سئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسې انرژي یا ستاسې وخت په نورو کارونو باندې مصروفه نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او کوشش وکړئ چې خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپلو اړتیاوو ته ځینې ارامه کوونکي فعالیتونه چې تاسو ته ارامي درکوي هغه سرته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.